بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة جن شروع منگا ویلو سورة جن کی مقصد ہو دلیل نقلی په توحید باندې او په نفي د شرک په برکت باندې د جناتنا د فریارنا دا واځي پوری د لسمات پوری دا د فریانو تقریر بیان شو او اوس دې آیت کې رستا حالات د دوی د تفرق ذکر کړي رستو د نزول د قرآن نازل شو من په ایمان ځنې خلکو ایمان راوړه ځنې خلک داسې شو چې هغه د دې نه کاږه روان شو ایمان یې پرې رانه وړله چا چې په ایمان راوړه او هغه دغه عمل د ژوند قانون یې جوړ کړه عمل یې پرې وکړه نو یقینا چې د هغې دپاره خوشخبري او نه د هغې دپاره خوشحالي ده چا چې د هغې نه اعراض وکړه مخې واړو وروسته 11 آیت کې ذکر کوي وما یعرض چا چې ته مخ واړو نو یقینا چې د هغې دپاره سزا ده نو دا هغه حالات ذکر کوي د پیریانو وروسته د نزول د قرآن کریم نه وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ او یقینا ځنې زموږ نه مسلمانان دي وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ او بعضې دي چې هغه کاږه روان دي کاږه روان قاصد لسان العرب وی چې دا مصدر میمی دی او قسوت په معنا د جور او د ظلم سره راځي هغه کسان چې هغه ظالمان دي او کاږه روان دي نو فمن اسلم هغه چا چې اسلام قبول کو ایمان یې راوړه فاولئک نو دا کسان تحروا رشدا دوی وموندله لاره نیغه د هدایت دوی په صحیح لار باندې روان شو واما القاسطون وهغه چې کاږه روان دي یعنې د الله د حکم نه خلاف روان دي فکانو لجهنم حطبا نو دوی دي د جهنم دپاره خشاکه فکانو نو دوی لجهنم د جهنم دپاره حطبا خشاکه او دا وحی راغلی ده چې وَأَلَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ آسو چې روان شو په برابره لار باندې لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا خامخا موږ به وڅښو په دې باندې هغه اوبه ډېرې ماءً غدقا هغه اوبه ډېرې وسعت مراد دی مخکې نوح کې هم تېر شوي دي چې موږ به په دې باندې هغه شیبو باندې د ضرورت مطابق په دې باندې به اوبه وڅښو ماءً غدقا اوبه ډېرې لنفتنهم دې دپاره چې موږ امتحان وکړو فیه په دوی کې ومن یعرض او چا چې مخ واړو عن ذکر ربه د ذکر د رب خپل نه یسلکه عذابا صعدا نو داخل به کې د عذاب سخته نو دا دغه دعوت د دغه وحی اثر و چې چا وحی قبول کړه نو یقینا چې هغې دپاره نعمتونه ډېر دي
او هغه چا چې د هغې نه اعراض وکړه او مخې ته نه واړاو نو یقیني چې د هغې دپاره سزاګانې دي یسلکوه نو داخل به کې الله د لره عذابا صعدا هغه عذاب سخته او دا بله وحی دا راغلې ده چې وان المساجد لله هغه چې ځایونه د سجدې دي نو دا خاص دي د الله دپاره ځایونه د سجدې دا علما ذکر کوي چې دا لفظ شامل دی مسجدونو ته دغه شان هغه ځایونه چې په هغې باندې د سجدې کېدی شي لکه اندامونه هغه اندامونه لګول په سجده کې او عام ځایونه د سجدې دا مراد کېدی شي او علما په دې کې اقوال ذکر کړي دي او دغه درې مساجد پکې خاص شامل دي چې مسجد حرم دی مسجد نبوي دی مسجد اقصی دی نو دا نسبت د الله ته تشریفان دی د عزت د وجه نه دی چې دا د الله جوماتونه دي د الله ځایونه دي په دې کې د بل چا واک او اختیار نه چلیږي دا کې به څوک خپله مشري او ملکي به نه کوي دا د الله چې کوم ځای د سجدې لپاره وقف شو مقرر شو نو بیا پکې دا خپله به ملکي او خپله مشري به پکې نه چله چې دا که به کې او دا به کې او دا به کې دا به نه دا به خاص د الله لپاره نو فلا تدعو مع الله احدا مرا بلئ تاسو په دې کې با مددگار د الله سره مددگار بله چې دغه ځایونه سجدې دي دا وقف شو د الله دپاره نو د دې سره دا هغه ځایونه د سجدې چې مساجد دي نو په دې کې د الله سره بل څوک مددګار مه رابلئ او بل څوک مه شریکوئ د الله سره علامه ابن کثیر رحمه الله ذکر کوي چې دا رد دی په دې آیت کې په یهودیانو باندې چې هغو به خپلو د عبادت په ځایونو کې شرک کوو او په دې کې رد د شرک په دعا هم دی چې د الله نه علاوه نور چاته په خپلو حاجتونو کې آوازونه مه کوئ لکه چې پیغمبر ته ملائکو ته اولیاو ته غیر الله ته دا آوازونه مه کوئ په طریقه تعظیم باندې او دا عقیده چې دا زما ته رسېدلی شي زما آواز اورېدلی شي نو دا ګناه ده شرک دی ناروا دي نو دې وجې نه دغه بعضې مساجد جماعتونو کې هغې کې په د شرک کارونه کېږي یو طرف ته چې دی نو یا الله لیکلی بل طرف ته یا رسول الله لیکلی یا ځینې خلک دا وظیفه که چې یا شیخ عبدالقادر جیلاني یا داسې فلان یا داسې بل دا اقوال د شرک دي دا آوازونه د شرک دي دا یا چې ده نو یا حرف ندا دا د سوا د الله نه په مدد غوښتلو کې بل چاته دا ویل جایز نه دي لکه ځینې خلک چې یا محمد وی یا غوث اعظم داسې نور علامه قرطبي رحمه الله ذکر کړي دي چې دې کې اشاره چې په مسجد کې تجارت مه کوئ د ورک شوي شي اعلان پکې مه کوئ دغه شان د اوازونه پکې بې ځایه مه کوئ دنیوي مجالس پکې مه کوئ بس او اکثر په دې ډول کې ډېر زیات دي منځو کې او بیا اکثر دا مشران اکثر خو راځي نه خو چې کله مانته راشي او سلام وګرځي نو بس خبرې به راولي ته خبرې پلان کې سم چلو که د سیزن خبرې نو هلکه څو ادارې دې وشوي شولې څنګه وي جوار څنګه و یا که بل څه خبرې نو بس دا به راواخلي وایي دا علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي دی دلالت چې وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا سوا د الله د یاد نه بل څوک په بلې خبرې نور په دې کې مه راولئ دنیایي مجالس پکې مه کوئ دنیایي خبرې جرګې پکې مه کوئ جناسې او قلارې او به جرګې کې سلام وګرځېد باید د خلکو عادت دا جوړ شوی سلام وګرځي خلک اذکار وکړي ذکر اذکار وکړي دی بس دنیایي ته خبرې که نه هغه بېګا خو داسې خبرونو کې داسې وویل هغه خبرونه اکثر دروغ وایي دا د الله د عبادت نه فارغ شوي نو حدیث کې قرآن کې الله فرمایي چې اذا فرغت فانصب کله چې ته د مونځ نه فارغ شوي
نو فانصب منا انصب په دعا به ځان په دعا کې سره کا اذکار وکا دغه شان مسنون اذکار وکا او آیات کرسی وایا داغه نرسته بیا په مسنون طریقه باندې دعا وکا نو دا ډېر بد عادت دی د بعض مسلمانانو چې اکثره او چې بیا دوی چې دا کار وکړه زه سړیا په قرار کېنه دا په خوا زموږ دا طریقه روانه ده اوس نوې خبرې پکې مه راوباسه نو دا علامه قرطبي رحمه الله ذکر کوي چې دا ناروا دي په مساجدو کې دا خبرې کول د دیني کتابونو درس یا قضا فیصلې کول په دې کې دا جایز دي داسې هغه شعرونه چې هغه د دین طرف ته ترغیب ورکوي نظمونه بل دا هغه ویل دا جایز دي خو داسې نورې بې ځایه خبرې بې ځایه مجالس دا د الله د جومات د کور د هغې بېعزتي ده چې دا بګي کوي وانه یقینا لما قام عبد الله هر کله چې به ودرېدو بنده د الله تعالی یکونو یدعوه بلچې بلنه به کوله د الله طرف ته نو کادو نو نږدې وو یکونو چې شي علیه لبدا په هغه باندې دا خلک راغونډ او راپنډ علما دې کې ډېر مختلف اقوال ذکر کوي او مقصد دا دی چې د بنده نه مراد نبی علیه الصلاۃ والسلام دی چې هر کله باغې دعوت ورکوو نو خلک به یې لمونځ یا درس او تدریس د قرآن دپاره نو خلک به هغې ته د اورېدلو دپاره راغونډېدل او یا دې دپاره چې هغه د هغې خلاف وکړي د هغې په ضد باندې دا هم پکې یو علماو یو توجیه ذکر کړې ده چې راشي چې هغه به کله ودرېده د بیان دپاره نو د زړه او د عناد د وجې نه به راتلل او هغه به منع کو د دې بیان نه کادو نږدې یکونو چې شي علیه په هغه باندې لبدا راپنډ او راغونډ قل ورته ووایه انما یقینا ادعو ربي زه بلنه کوم خپل رب ته ولا اشرک بربي احدا او نه شریکوم د هغه سره هېڅوک قل ورته ووایه اني چې املا املکو زه اختیار لرمه لکم ستاسو دپاره ضرر د هېڅ ضرر رسولو د ضرر دفع کولو د تکلیف دفع کولو ولا رشدا او نه د فایدې رسولو زما واک اختیار کې دی دا نشته قل ورته ووایه له یجرني چرې زه هېڅ په څوک پناه نشي راکولی ماله من الله د الله تعالی نه احدا هېڅوک د الله د عذاب نه ماله هېڅوک پناه نشي راکولی ولن اجد من دونه ملتحدا او هېڅ چرې به ونه موممه سوا دغه نه زه د پناه چې هغه ته پناهي ویسمه چې هغه مې بچ کړي الا بلاغا من الله مگر زه رسول کوم رسول من الله د طرف د الله نه ورسالاتی او احکام دغه ومن یعص الله ورسوله چا چې خلاف وکړه نافرماني وکړه د الله او د پیغمبر دغه فإن له نار جهنم یقینا هغه لره د اور د جهنم خالدین فیها همیشه به یې دی په دغه اور کې ابدا همیشه حتی تر دې پورې اذا رأوا کله چې دوی ویني ما هغه عذاب یوعدونه چې دې سره وعده کېدی شي نو فسیعلمون نو زر ده چې پوه به شي دوی من اضعف ناصرا چې څوک دی کمزوري امداد والا واقل عددا او کم شمار والا لک شمار والا چې څوک دی کمزوري لښکر والا نو څوک دی هغه کم شمار والا قل ورته ووایه دا جواب د سوال مقدر دی چې مشرکین به ویل چې د ذکر د ما یوعدون وروسته دوی به وایي چې متى هذا الوعد ان کنتم صادقین چې دا وعده به کله یره نو جواب دی چې نفد په نفد علم غیب د نبي صلی الله علیه وسلم نه چې ما ته دا راتلل د دې وخت نه دی معلوم چې دا حالات به کله راځي دوی به وایي چې دا حالات به کله راځي د عذاب به کله راځي لرې به یې که نږدې به یې
نو قل ورته ووایه انی زه چې ما ادري ان ادري زه نه پوهېږم اقریب آیا چې نږدې دی ما هغه توعدون چې وعده کېدی شي ام یجعل له ربي امدا یا به ورکی هغې د رب زما لرې والی او یجعلو ام یجعل له ربي یا به ورکی هغې لره ربي زما رب امدا لرې والی ما دا پته نشته ځکه دا د غیبو سره تعلق ساتي او د غیبونه د غیب علم زما سره نشته چې هغه قیامت دی او قیامت د غیب سره تعلق ساتي او د غیب علم زما سره نشته عالم الغیب والشهاده حدیث کې چې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه او قیامت دواړه داسې یو لکه دا دواړه ګوتې داسې یو ځای کړئ چې زه او قیامت دا سبابه او دا د منځنۍ ګوته دا دواړه یو ځای کړئ چې انا الساعة کهاتین زما او د قیامت دونه فرق دی لکه دا ګوته چې د دې نه لږه لویه دی بله دونه زما او د قیامت دونه فرق دی نو مقصد دا دی چې قیامت خو حق دی راځي به دلته معنا دا ده چې ماته وخت مقرر معلوم نه دی لس کاله به سل کاله به زر کاله به 2000 کاله به دا ماته وخت مقرر ماته معلوم نه دی نور قیامت به خامخا راځي چې د آخري پیغمبر دی او دا غن وروسته بل پیغمبر راځي نه او وروسته بیا د قیامت نږدې دی خو وخت مقرر ماته معلوم نه دی مقصد دا دی عالم الغیب و عالم الغیب عالم دې پټولو پټو خبرو باندې فود الله تعالی عالم دې پټولو پټو خبرو ولا یظهر علی غیبه احد پس نور کوي خبر د خپل غیب او چاته د غیب خبر نور کوي او نه ور کړی دی نو دارت دې په غچا باندې چویا ملائک په غیب باندې پويږي او نا دا نکره ده احدن نکره ده په سیاق د نفي کې ده عام ده علما قاعده ده چې نکره په سیاق د نفي کې واقع شي عموم پیدا کوي نو عام ده کاغه انبیا دي کاغه اولیاء دي کاغه نجومیان دي او کاغه کاهنان دي دا ټول بغیر باندې نه پويږي فلا یظهر علی غیبه احد نور کوي خبر د غیب چاته الا من ارتضى لیکن هغه چې غوړی کی مر رسول د پاره د خپل رسالت مر رسول د رسالت د پاره نو هغه ته وحی راولېږي مر رسول د رسالت د پاره نو هغه ته وحی راولېږي فإنه نو چې دا وحی راځي نو کې دې چې دی وحی سره نور خبرې ټل شي او شیطان پکې خلل واقع کی د هغه جواب فإنه یقینا یسلک من بین یدیه یقینا روان کی الله پاک من بین یدیه مخدغه تا و من خلفه او رستو دغه پیغمبرنا رصد امر پرشتہ تیارا یا څوکیداران تیار الله د وحی حفاظت د فار ملائک را دیږي نو ندی څوک خلل نشي واقع کوله نو دا خبره ما ذهن ته نشي راتله چې پیغمبر په غیب باندې پويږي یا ملائک په غیب باندې پويږي او قران په دې باندې گواه دی چې نه ملائک په غیب باندې پويږي نه پیغمبران په غیب پويږي او نه پیریان په غیب پويږي او سورۃ جن کې موږ خپل ویلې مخکې چې پیریانو دا ویل چې موږ نه پوهیدو چې دا څه چل شوی دی چې موږ بل نه شو ختلې او بره به موږ مخکې ختلو غوږ بم کې خوده وکسار نه بم کوله اوس نشو کوله چې دا ولې وایي موږ نه پوهیدو مخکې آیت کې تیر شو نو فإنه یقینا یسلک روان کی من بین یدیه مخې د هغه ته ومن خلفه رستو دا غنا رسد څوکیداران لیعلم
دې پاره چې پوه شي ان قد ابلغوا یقینا چې دې رسولي دي رسالات ربهم هغه احکام در خپل. یو معنا دا ده یعنی ابلغوا په دې کې ډېر توجیهات دي، خو یو راجح خبره دا ده چې دا بلغو ضمیر پیغمبرانو ته راجع دی او عبادت د دې مخکې هغه کې تقدیر دی، یعنی اخبرناه بحفظ الوحی. منګه دا پیغمبران په دې باندې خبرو چې د دې وحی حفاظت شوی دی، په دې کې چا تغییر او تبدیل نه دی کړی. نو لیعلم دې لپاره چې پوه شي ان قد ابلغوا رسالات ربهم یقینا چې دې رسولي دي هغه پیغامات در خپل، یا رسولي دي دوی هغه احکامات در خپل. واحاط بما لديهم راګر کړي دي هغه دوی په خپل د دوی سره بما هغه څه لديهم چې د دوی سره دي، هغه څه چې د دوی سره دي هغه ټول الله راګر کړي دي. واحصى او شمار کړي دي کل شیء عددا هر یو شی په پوره شمارلو باندې. واحصى او شمار کړي دي په دې کې زیات تعمیم ته عاموالي ته اشاره ده چې الله رب العزت د عرض په خپل علم کې دي. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء نشي راګیرونه هیڅ یو څیز د علم د الله نه مګر هغه چې الله یې غواړي. نو الله رب العزت دا هر څه په خپل علم کې د علم د الله تعالی دا په کلیات او جزئیات ټولو باندې دی. ځینې خلک د دې نه انکار کوي چې د الله علم په کلیات باندې دی او په جزئیات باندې نشته. کلیات یعنی غټه خبرې د الله په علم کې دي، خدا وړې خبرې د اعوذ بالله د الله په علم کې نشته. نه، الله یې هر یو شی واسع کل شیء او راګر کړه شمار کړه د هر یو شی عددا پشمیر رو باندې. احاط و راګر کړه دی او احصا هر یو ته جدا جدا معلوم دی. لکه علما وایي چې د ونو فان د الله په علم کې د ونې قرآن په دې باندې گواه دی چې یوه پاڼه دا نه ورځېږي د ونې نه الا یعلمها مگر الله په هغې باندې خبر دی. ولا حبة نه یوه دانه فی ظلمات الارض په هغه تیرو د ځمکې یوه دانه. د سړی چې یو پټي کې دانې شیندي نو په سلهاوو زرګاوو دانې نه شیندي، او بیا په ټوله دنیا کې چې څونه کروندې کېږي دا به څونه. نو دا ټوله هر څه د الله تعالی په علم کې دي. دا څه هیڅ یو څیز د الله د علم نه بهر نه دی. علما داسې وایي چې د دریاب شګې هم د الله په علم کې. واسع کل شیء او شمار کړی دی هر شی عددا په پوره شمېرلو باندې. سورت جن کې مقصد نفی د شرک په البرکات په نفی د علم د غیب باندې او د جناتونه او دلیل نقلیو د جناتونه چې د جنات هغوی کله دین توحید د هغې بیان واورېد او هغه واقعه به ذکر شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه هلته په بیت النخله مقام کې قرآن ویلی او پیریان راغله او کله چې واورېده نو هغې په ایمان راوړه او په هغه ایمان باندې په اسلام باندې مشرف شو او د هغې نه وروسته لاړ خپل قوم ته او خپل قوم ته دین د الله تعالی بیان که او دغه شان د توحید مسله ورته بیان کړه. نو دغه دلیل نقلیو د جناتونه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت